یو ملګري تپوس کړی دی چې کله انسان سره په موبایل کې تصویران یا غانې وغیره وي او دې سره دې مونځ کوي نو دا مونځ کیږي او که نه. نو جواب دا دی علماو لیکلي دي چې کله انسان سره په موبایل کې غانې وي تصویران وغیره وي نو دې سره د مونځ کول دا ټکو جایز دي، لیکن لذاته د ویډیوګانو فلمونه دا غلط او ګنده څیز دی، ځکه دې سره د انسان او د مسلمان خاص کر د ایمان کمزوري کیږي او بې غیرتي پکې راځي. او بل آقا علیه السلام د ګانې بجانې اورېدو نه منع فرمایلی ده. نو په دغه بنیاد موبایل د دې ګندون نه پاکول پکار دی، نور مونځ کول ورسره بالکل جایز او درست او ټیک دی. او بل تپوس یې دا کړی چې کله د یو انسان د موبایل دوکاني او د خلکو ته په موبایلو کې غانې مانی او تصویران فلمونه وغیره اچي نو دا منافع او ګټه د ده جایز ده که نه؟ نو جواب دا دی علماو لیکلي دي چې حرام شیز په موبایل کې چاته اچول دې سره د ده ګټه او منافع ده حرامیږي او دې سره د ځان له خپل آخرت خرابوي. نو دې نو له احتراز پکار دی. او که خامخا دې خلکو ته موبایل کې ډیټا اچي نو د علماو بیانات پې اچي او تفاسیر او ترجمې دې پیدا کړي هغه دې اچي، نظمونه او نعتونه دې خلکو ته موبایل کې اچي نو دې سره منافع صفا او پاکي.